أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. زمون درس په دویم او درې اویم نمبر آیاتونو کې جریان لري. د دې لوستل شو آیاتونو تحت لفظي ترجمه ده وَإِذْ قَتَلْتُمْ، وَإِذْ او یاد کوي هغه وخت قتلتم چې تاسو ووژلو نفسا یو نفس یعنی یو کس وروسته د وژلو نه فادارأتم فيها تاسو په اختلاف کې ولیدلې په اختلاف کې شولې فيها د دې په باره کې چې دا چا وجلې دي دسې اختلاف چې په یو بل باندې مورچول چې دا د وجلې او دا د قاتل معلوم نو فدار دې ته ویل کیږي چې د ځان نه دفاع کې په بل باندې ورچې دې ته فدار وي. والله مخرج، الله جل وعلا شانه چې دی مخرج رایستون کې دی یعنی ښکارا کوون کې دی ما کنتم تکتمون د هر هغه شی چې تاسو په استی چې هغه پټوي کوم شی چې تاسو پټوي کتمان کوي دا غي د پاره ښکارا کوون کې دی. فقلنا من ویلی بني اسرائیل ته اضربوه وهي هو دی مړی لره ببعضها په بعض دی مړی دا یو تفسیر یو معنا مونږ ویلي اضربوه وهي دی مړی لره ببعضها په بعض دی غوابانه چې کوم حلاله شوی دا ختمه شوی نو د چو ولا دارا ژوندې شو کذالک همدارنګه یحیی الله الموتى راژوندې کوي الله جل وعلا شانه الموتى مړ لرا کم خلچ مړ شوی دي قیامت کې ويريكم او خيتا سلرا په دې واقعا کې چې دا مړ راژوندې کړو د بنی اسرائیل آیاته خپل قدرت نخي لعلكم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. په دې آیات کې دا کوم چې ولستل شو په دې کې د بنی اسرائیل د مشرانو دریم خباثت هغه ذکر کوي چې هغه قتلول د یو نفس دی بغیر د جرم نه لپاره د دنیا او به بهتان لګول بدنامه لګول په یو نفس طیبه باندې بل چا باندې چې دا تاوچلی په دې قتل بارکی د مفسرینو چې دوه اقوال دي چې دا څوک وجلې شوی دی څوک او چا وجلې دی سره پاره وجلې. یو قول دا دی چې د دې مقتول د پاره دا څوک چې وجلې شوی دی د دې لپاره یو لور وخسته حسینه او د دې سړی د پاره یو ورارو بنی اسرائیل کې نو دغه وراره د دنه غختنه وکړه چې دا ما تراکه لیکن د ممانعاتو کو د فقیرو بس دا راولګي د وژلو چې وی وژلو د شپې د خپل کور مخ نه ایسته کو د بل چا دروازې کې واچول لکه اوس هم دا شی دی نو وراره وژلو وجه د قتل سوا د لور غختل او د غي ممانعات. دویم قول دار امام قرطبی دا دواړه ذکر کړی دي چې دغه مرشوي سړی د پاره ډیر مال د دوراره فقیر او بل وارث هم د پاره نو دی مړي د پاره هم دا یو وراري عصبه نو د مال د پاره دا وژلو چې دا مرشي
ختم بشي او تورات کې لکه زموږ دین کې ممداري چې یو څوک مړ شي نو وارثان یې مال اخلي کړه بل وارث یې نو دې مال اغوستو نو دا کار دې د پاره وکړو امغه طریقې اختیار کړه دویم روایت دی بعضی مفسرینو ذکر کړی دي چې امدغه وراره دغه سړی مړ کو دې لپاره چې د خزاوه د خزاوه چې دا په نکاح کې وایخلي او د دې واقعې د پاره یو حدیث مشتري د دې دریم قول لپاره د خزې په باره کې یا د مخ کې لور په باره کې مشکات کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدنيا حلوه حاضره دنیا چې دا ډیره تر او تازه ده پر له سره خوګره خده وان الله مستخلفكم فيها الله بخامخه په دنیا کې تاسو خلیفګان ګرځاندې دي واکداران به ګرځي څوک لګ او څوک ډیر څوک دی یو کور خاون ګرځولې دي څوک دی ډیر زمکی څوک دی وشي خو ور خبردار فتقوا الدنيا واتقوا النساء ځانو ساتي د دنیا د فتنې نه چې په دې کې فتنه کې ونه لګي واتقوا النساء او ځانو ساتي ویریږي د فتنو د خزونه د خزو په وجه فتنو کې ونه لګي ولی فإن أول فتنة بني إسرائيل ذکر بني إسرائيل کې اوله فتنه چې خورشه هغه كانت في النساء هذا خزو په وجه او د خزي په وجه مولا علی قاری دا حدیث مشکات کې مراغلی د مشکات شریف ډیر شرح دی مشهور شرح جدا امام مولا علی قاری کړی دا هغه وایي چې دغه حدیث کې دی واقعي ته اشاره ده د خزي په وجه باندې بهر حال په هر بنا چې وي هغه واقع په خپل ځي خو بني اسرائیل ته مشکل جوړ کړل که نن وخت یو قوم کې قتل وشي یو فرد کړي ټول قوم په مشکل کې واچي اور سره ځان د سګور ګندا جرم په مارا شي ځان نه دفع کوي دې مسله کې چې کله دای اخته شلو نو دای موسی علی السلام ته رجوع کړه موسی علی السلام ته رجوع کړه چې د دې مسلې حل او بس قوم خو په اختلاف کې ولیدو او دینه بلوي فتنې جوړ شي نو هغه چې موسی علی السلام الله رب العزت دته وحی وکړه چې د دې مسلې د حل لپاره دا تدبیر تاسو اختیار کړئ او تدبیر وته خورو ا تدبیر دا چې تاسو دغه مړی دا مړی چې دی د غوا بعض اندام راواخلي په دې باندې وای دا بشوندې شي یو روایت دا دی ځکه ظاهر ممدار چې به بعضها کې دا ضمیر چې دی ها بقره تراجی دی ځکه دا موانس دی هغه موانس دی دویم قول دار شي په دې کې شک نشي چې دا هو ضمیر چې اول اضربوه کې دی دا مړی تراجی دی میت ته ځکه هغه مذکر دی سړی او کنه نارینه دویم قول دار چې دا به بعضها کې دا ها ضمیر چې دا د مؤنث ضمیر دی دا نفس تراجی دی او نفس مؤنث استعمال دی نه عربو کې د لپاره د مؤنث لفظ استعمال شوی دی بنا په هر تقدیر باندې د دې محمل چې دی یو دی یعنی دغه سړی وجل شوی دی نو په دې وخت کې دغه د موسی علی السلام معجزه ده دا چې د موسی علی السلام معجزه ده چې الله وتعالى خود چې تداکار وکړه نو معنا به په دې وخت کې دا دی چې د دې جملې معنا پاوله توجیه باندې معنا د دې جملې دا چې تاسو د دې مړي اندام د دې غوا اندام راواخلئ په مړي باندې وهي دا براشوندې شي کله چې دی وهلو دا راژوندې شو خپل هغه قاتل یو خودو یو څو ساعتونو د پاره وخت د پاره او ویل چې ز خپل وراره وژلې ما دا مسله حل شوه چې حل شوه نو د میراث نه دا به ته محروم شو دا محروم شو په دې آیاتونو کې الله رب العزت د دې آیاتونو موږ د سر لاس راځي یو په دې آیاتونو کې دا موږ تلاس راځي چې الله رب العزت د قتل مسله چې د خامخ ښکارا کوي دا دنیا کې ډیر ځلې د قتل مسلې د ښکارا کیږي ولو بعد سنین ډیر کلونه ولې نیروسته دا نه پټیږي دا غي علامات سره چا سره پیدا شي ډیر وخت چا موبایل چا سره پیدا شي ولدا پلان کې دي ورک شوی مړ شوی جامع پیدا شي نور آثار پیدا شي
دویم ثبوت د قیامت شو پدې کې چې قیامت حق دی او راتلونکی دی. او دریم البعث بعد الموت چې د مرګ نه وروسته ژوندون دا حق دی، دا په انسانیت کې واقع شوی شی نه دی. کم خلک دهرین دی او هغه قیامت نه مني بیت زندگی چې انسان د سې لکه غیا پیدا شي او بس غټ شي او است لکه غیا غوندې بیت ختم شي. دا نه طبيعي نه دی. دا چا پیدا کړی دی د یو هدف د پاره پیدا کړی او به تبي مړکې به راژوند کې دی یو هدف د پاره. دا پکې راځو د قتل مسائل په دې کې د قتل ذکر وشو. نو په دې مسله باندې لږ رڼا اچول پکار دي چې موږ تاسو ته مسله واضح شي. قتل څه ته ویل کیږي؟ قتل عبارت دی د فعل د یعنی د عمل د بعض بندگانو، ټول بندگان دا کار نه کوي نشي کولی، چې دا نازلیږي په حیات باندې په ژوند باندې او حیات د انسان د خاتمه ورکي. دې د قتل وای د عمل. قتل د احکام په بنا باندې زمون او اساس د دین د احکام په بنا باندې دا 15 قسمه دي. ان شاء الله که ژوند باقی او کله د دې قتل آیاتون ته ورسېدلو په سوره نساء کې البته دې پوره تفصیل کو، چون د یو قسم چې دلته دا قصدي قتل دی نو دې وضاحت وکړو. نو دا قتل چې دا قتل عمدونه قصدي کړي سهوان نو د سهوان د قصدي قتل تعریف چې شه دی او حکم یې شه دی. قصدي قتل دی ته ویل کېږي چې یو مکلف انسان چې هغه عاقلی بالغی هغه راولګيږي او د بل انسان چې هغه معصوم الدم دا غي وجل جایز دی د په دې یو شی باندې قتل کی چې په ماحول کې پاغي باندې قتل کیږي په غالب اوقاتو کې، لکه آلات جارحه، لکه صلاح، او یا هغه شی چې د صلاح په ځای باندې واقع کیږي. سړی په چورکۍ وي په غټ لرګي باندې تیر باندې و دې شي نه باندې. کله چې داس یو عمل دی او انسان نه وشي زموږ اساس په دین کې، نو په دې باندې به فقهي احکام مرتب کیږي د دین د شریعت. د لپاره جزاګانې دي. یو انسان قصدي وجنه په صلاح باندې، په چورکۍ باندې، په تبرګي باندې، په لرګي باندې و غیره. یو جزا چې د اصلي جزا ده چې خپل د قاتل ته ورکول کیږي، الله پیش بینی کړی، هغه الاثم العظیم، غټه ګناه د الله په نسبت باندې دا غټه ګناه ده. حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مرাজি چې د یو نفس بغیر د جرم شرعي نه قتلول دا الله ته دومره سخت تمامېږي، لزوال الدنيا اهون على الله، د دنیا ورانیدل چې دا کوم شي نه بلډنګونه دا شي نه ګوري دا الله ته آسان دي من احراق الدم د وینې د تویولونه. بل حدیث کې راځي چې الله ته د مکی ورانیدل دا آسان تمامېږي د غصې په لحاظ سره، خدا چې د انسان نه حق وینې توی شي. نو څومره خلک وینې توی کوي، دا ډېر غټ جرایم دي، په دې سره الله ډېر غوسه کیږي. دا نو دا اسم عظیم دی، غټه ګناه ده. دویم جزا چې دا اصلي جزا قصاص دی. قصاص دې ته ویل کېږي چې تیم په مړ کی څنګه معاملې چې کړي هم د دې روحم ته خاتمه ورکي. دویم جزا دې لپاره چې دا هغه بدلی جزا ده. بدلی جزا ده چې کله د قاتل ورثه په دې باندې راضي شي وای چې یاره بس منګه دا وجنو نه خو دیت اخلو، نو دا بدل د هغه مماثلت نه دی چې هغه سره برابر کینو دا ژوندې ګرځي هغه برابر نه شوی، د بدلی جزا وای. نو بدلی جزا چې دا دیت مغلظه سخت دیت هغه شریعت مونږ ته خودلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو چې کله یو سړی قصدن یو څوک ملکی او د دې ملشوي انسان ورثه چې کوم باقی پاتې دي زوی دي هر څوک چي دي لورګانی دي خزې ده عصبه و غیره، هغه وایي چې بس مونږ قصاص نه اخلو خو دیت اخلو په صلح باندې یا دیت اخلي. نو دا بس اول نمبر کې بس سلو خان ورکي، سلو خان د دې دیت دي. که سلو خان ني 200 غواګانی دي، کدام ني بیا زر پسونه دي، او کدام ني نو بیا زر د سرو زر روپۍ دي، شرعي روپۍ دي ته دینار وای، او کدا بیا ني نو بیا 12000 سپینې روپۍ دي. دا د قتل د قصدي قتل دا جزا بدلی. بل جزا چې دا هغه
طبيعي جزاء د قاتل لپاره. هغه شی د حرمان من الميراث ان كان القاتل من ورثته. یو سړی دی لکه دی واقع کې چې د وراره لګیدل دی بل وارث نو بل څوک نه پاتې نو خپل تری مړ کړو د میراث لپاره. کله چې ثابت شي چې د وجلې دی یا په شهادت سره یا په اقرار سره نو دغه انسان د میراث نه محروم دی. لکه یو سړی راولګي پلار مړ کی مور مړ کی خزه مړ کی کوم یو چا سره چې میراث رسیږي په عادي حالتونو کې چې مرګ واقع شي نو په دې سره انسان د میراث نه محروميږي. دویم د وصیت نه محروميږي چې ته وارث ني. یو انسان چې سره دوستی ده یا چې سره خپلوي ده یا وغیرہ مزدوري د خواته ناراضي دي د خپل ورثو ته وای چې زما د مرګ نه وروسته زما په مال کې د لپاره وصیت ته په دومره مال باندې داغه وصیت واجب دی چې د عمل شي د ته به مال ورکړي. خو کله راولګي د مخ کې سړی مړ کړو کله کله د سی واقع کیږي مزدوران یا دوستان دا کارونه کوي نو هغه وصیت د په حق کې شو دا ختم شو دا دغه شو چې ته صلح مو شي او دیت مو شي. به هر حال بعض فقها ویلي دي چې بل جزاء چې هغه کفاره ده. کفاره ده کده ژوندې پات شو دیت په وجه باندې د عفو په وجه باندې د صلح په وجه باندې نو دی به یو رقبه یعنی غلام به آزادی چې مؤمنی مسلمانی که بیا دانو دو میاشتې پای در پای به دارو جینی سیده. اخیری مسله کله چې قاتل ته جزا ورکړي شي یا په مرګ باندې یا په ژوند باندې د فکر وکړي یو انسان د څوک قتل کړي دي زمونږ دین کې ورسې راولګيږي سیمړ کی بده چې مړ شو الله سره دې معاملې څنګه ده دغه قتل د بیت وجل قصاص دا د دې ګناه د پاره توبه او کفاره شو کړه. یو دویم دغه انسان دیت ورکو سلوخانی ورکړي یا 200 غواګانی ورکړي یا زر پسان ورکړي یا زر د 3000 روپۍ ورکړي یا 12000 سپین روپۍ ورکړي د دې نورستا د معاف شو کنه د الله په نسبانه د خلکو په نسبانه او دارنګه د قاتل توبه د قبليږي کنه نو په دې باندې ان شاء الله دا وګت بحث د سبب په دې باندې بحث کوو نو کوشش کوي تاسو ځان دې ته حاضر کړئ تر څو موږ په دې باندې ځان پوي واذ قتلتم او یاد کوي هغه وخت قتلتم چې تاسو وجلو نفسا یو نفس فدارتم بیا تاسو په اختلاف کې ولیدلې د دې په باره کې چې لا چا وجلې دي او په یو بل باندې مور چولو والله الله چې مخرج رئیسن کې دی ما د هر هغه څه کنتم تکتمون چې تاسو پټوي هغه ښکارا کوي. او د دې باره کې دا مشهور هم ده مونږ ته دا مشهور دی یو قصه ده یو انسان د بعض شي د بعضونه الهام اخلي یو انسان او بل انسان وي وجلو باران وریدو باران و دې انسان ته چې وژنه مې مګوره وته چې نه وژنم نه پرېدم دینه و باران وریدو وته چې ګوره وژنه خو ګوره خلک خبر شي ته ځان ته څوک به خبر شي ورته ګوره دا پکړنی دا باران چې راځي دغه غوندي وګورځي دا و دا بالو وي خدا سړی وجل ډیر مودبات کړي کې خور پلان کې چا وجل قاتل نه دی معلوم قاتل نه دی معلوم اماغه چې ډیر وخت تیر شو دا سړی کور کې ناسه کله کله دا قاتل هیجانی کیږي قتلونو کې دا شی نه ډیر واقع کیږي اعتراف په خپل کوي الله اتنوبات د دې آیات مطابق وې د باران کې ناسه کور کې خځه سره یو ورته په خندا شوی دی په خندا شوی دی خځه ته لې څنګه په خندا شوی وي بس تیر شته نه وي خو خځه ته خل الونه وي خو دوست او خځه د خلل وي وته لې چې یاره دا په کنه ګوري دا د چې اوبر راځي دا د باران ساس کې دا چې دغه وکي ورته ویلي دا په کنه ګوري پلان کې چې وجل شو ډیر موده بعد 16 کاله مخکې د سیمرون له وجل مې چې دا په کنه به الوي ما ته هغه وخت راځي شو دی په کنه سره هغه بل خزه د خوري مې پلان کې چې وجل شي د شي وي یو بل توي دا خوريږي دا نو د قتل مسله الله ښکارا کوي دا نه پټيږي والله مخرج ما كنتم تكتمون الله راستون کې دا رغشو او دا ډیر واقع کې قتل خامخ ښکارا کوي دا بیل خبره چې بیا څوک دغه وسلري چې دغه کې یانه سیاسي قتلونه کار رقم قتلونه دا ښکارا کیږي په دې خلبه کتابونه لیکي د ځان دا کار مکړه تاریخ په دې گواهی فقلنا من ویالي بني اسرائيل ته اضربوه وهي هودي مړي لرا
ببعضها په بعض د دې غوا باندې وزا معلومه نه چې لکه خود لکه شی د دې ذکر کوم روایتو کې نه دی راغلي اره حصہ چي كذلك يحيي الله الموتى دارنګ راژوندي کوي الله جل وعلا شانه الموت موللرام ويريكم او خيتا ستا په دې واقعیا کې چې دا کم مړ راژوندې شو خپل قاتل خو جنجال ختم شو آیاته خپل قدرت نخي چې ځا کولې شم وسم ژوند کوم قیامت کې ژوند کوم مومنه یمانه انکار مکوي لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ او په دین باندې فکر وکړئ چې الله حق دی د وجود حق دی ها قصاص محکمه کولای شي کنه خپل د مړي په دې سبا خبرو کو چې قصاص د چا حق دی قصاص د ورثه حق دی خو شرعي نظام ته مفوض دي مسلمانان به شرعي نظام ولري سي دعاوك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير سبا خسوالو دا خلق خپل خل وجه دي سو حکم دي سبا په دې باندې ان شاء الله رانا